السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. زه همایون ستانکزی یم او د لیوال صاحب یا د مسؤلیت او د عدالت د ټیم یو مخلص او موږ نن په 5مه ناحیه کې سره راټول سولو او دلته مو قاري صاحب معصوم وردک د دې جرګې د مشر په صفت وټاکه او خو د کامیابۍ په هیله او موږ ټول ورسره یو، همداسې چې موږ لیوال صاحب سره ویلي دي او د ټیم سره ژمنتیا ښودلې ده. موږ به دې ټیم سره یو او څه امکانات چې موږ لرو هغه به ټول انشاءالله موږ ورته په کار اچوو. او بیا هم مننه د ټولو نه. موږ په نظر باندې لږ علم او عقل چې الله پاک را کړی دی، موږ تاسو په ډله کې په 17 کسان یو تاسو ایستلي دي او دا د کوم مطلب په خاطر نه دی، د ټول ملت په خاطر باندې ده. که تاسو دوه هغه ته راشئ دو ځای ته الحمدلله نو یو اسلامي او عقیدوي هغه به قایم شي په افغانستان کې حکومت. نو په دغه نظر موږ سره ولاړ یو، نو موږ د ملګرتیا په اساس باندې ستاسو سره ولاړ یو، ستاسو ملاتړ کوو، د لیوال صاحب ملاتړ کوو. نو تاسو ته کامیابي غواړو، همیشه الله به کامیاب لره. دا دغه ځای د 5مې ناحیې انشاءالله زه د شپې او د ورځې حاضر یم چې خدمت وکړم تاسو ته او هر څه چې د وسه کې مالي توان او د وخت مصرف دا موږ تاسو په لاره کې لګولی شو. دلته نن خو چون وړه د مونږ جلسه وه چې دغه نفر مشرتابه مو کړو د 5مې ناحیې، نو بل ورته له خیره څخه خپل لیوال صاحب هم راشي، تاسو هم بیا راشئ، یو څو کسان مخور به نور هم راولو او د خپله دنده او د خپل مسؤلیت ادا کړو. خیر سه مننه.